ګران دوستانو د امجد د خبرې مو واورېدلې نو اوس زه چې امجد خان ته یو دوه جوړه کالي فرمایش ورکوم داسې پلار ته هم نو ورځو انشاءالله چې د مکتب سوداوي او بیګ او شانې هم ورته برابر کړو نو ملتیا مو نور هم وکړي. السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې چې جوړ او روغ به یاست. لکه څنګه چې مې امجد خان دوی سره وعده کړې وه چې د مکتب کوم لوازم چې دی هغه بار څه درته پوره کړو او همدغسې کالي ول بوټان ول د مکتب لوازم ول او د دوی ویښتان هم هل چې امجد خان ویل چې ویښتان به هم جوړو نو هر څه له خیره سره پرس ول انشاءالله. اوس به دوی نه پوښتنه هم کوو چې څه احساس لري. امجد خانه ښه یې؟ ښه یم، ته څنګه یې؟ شکر، طبیعت دې ښه ده؟ خیر خیرنه. کالي دې اغوستي دي ماشاءالله ښکلي ښکاري ده. ښه کالي دا رخت د رنګ دې خپله خوښ کړی و ماشاءالله ډېر ښه ښکاري. تاسې هم ښایست ملګرو ستاسو؟ شکر الحمدلله. خیر یاست؟ سلا پاک هم آباد او خوشحال رهوی شو. دا زما زوی ته مکتب شیان او کالي وکړل، خدای پاک هم ژوندي لره. خیر اوسې، مننه. د مکتب شیان خو دې خپل ولیدل امجد خانه؟ بیک دې دا ده چې بیا هم درته دغه کومه چې ګوره دا د بیک ده ښه که سم بیک دلته غټېږي وړکی کېږي ښه هغه به هم درته وښیم. دا د یو کتاب د رسامي ای ګوره دا به جوړې دا به جوړوې لکه یعنې دلته چې څنګه شی نه دي لکه دا داسې داسې به دلته دا او دلته چې څنګه ده دلته بیا هغسې جوړوې ښه او دا چې تر څو مکتب شروع کېږي همدغه کار کوو په دغه باندې به یې جوړی دغه دې رنګېږي ښه
او دغه رنګینې په همدغه به یې جوړوي صحیح ده په دې به یې جوړو او په دې به یې رنګوي دا کتاب ټول دا به لکه یعنې د دې کې سره کم رنګ وي داسې دې چې سره کم رنګ دا سټیکر به اخلي هلته به یې لګوي بیا یې په دغه رنګو هماغسې رنګوي ښه لکه بازو لکه یو شی لکه ګوته لکه اور همدغسې دا دې هم کتابچه ده دې کې به خط لیکي الف او با ده یو دوه دي حساب ټول شیان به دې کې درته لیکي ښه حساب به دې کې حساب کتاب دغه پنسل ده په دغه کتابچه کې به په دغه خط لیکي ښه کتابچه کې خط لیکي دا دې هم قلم ده دا دې پیښې قلم دا به هم همدلته خط پکې لیکي ښه خو تو اوس فلحاله دغه نه استفاده کوه ښه د ده نه او ما چې درنه غلط سو دغه پنسل پاک هم ده دا قلم کې هم ده پنسل پاک دغه به دا به پرې وهې او دا چې غلط سي بیرته به یې پاکوي لکه یعنې دا سپینه اوړي ده بالکل بیا ورکېږي دا قلم پنسل تراش ده ښه دا قلم داسې ورومه ډېخري او همدغسې نور دغه دې هم بیک ده ښه ښایسته بیک دې دا وړوکی صحیح ده او نور شیان درته کېده بیا همدغسې دا تر څو پورې چې د مکتب شروع کېږي ښه همدغه شیان نه استفاده کوه صحیح ده نور ورو یو په څاڅکو سمندر ډکېږي څاڅکو سمندر ډکېږي منګل استاد دغه د مکتب ټول سامان و نو مشکل دلته دا ده چې د مکتب نیم کال تېر سوی د تعلیمي نصاب نو تر څو پورې چې مکتبونه شروع کېږي همدغه شیانو د استفاده وکړي لیکل لوست او دا شیان چې زده کړي انشاءالله تر څو مکتبونه هم بېرته شروع کېږي نوی کال شروع کېږي نو بیا انشاءالله تعالی خامخا به د مکتب کې هم شاملو ځکه اوس یې نه نیسي مکتب نو دا یو مشکل دی انشاءالله بیا به تاسې هم دوی پرېږدئ خپل مکتب ته کار ونه کړئ نور امجد خان هم وعده کوي چې مکتب بیایم او کار ماروس نه کوم چې تر څو درس نه کم زده که څنګه امجد خیر اوسې استاد مننه ژوندي اوسئ اباد اوسئ مننه امجد خان خیر اوسې نور خپل درسونه صحیح ده ډېر ژوندي لاره خیر اوسې د بیبي بېنسټ نه ډېره مننه چې موږ سره ښه وکړه دا کالي راته وایست د کور یې ودان موږ سره ښه وکړه ولا که څوک داسې ولا د پلار زوی ومي څوک داسې نه پیدا کېږي چې راشي موږ سره کومک وکړي چې کالي مالي دا د مکتب سامان د مکتب فیس ورکړي ولا که څوک داسې پیدا شي خو مننه د بیبي بېنسټ نه بیبي بنسټ نه مننه کوم امجد خان ته د مکتب سامان واغسته دوه جوړه کالي ورته وکړل او ته ماته هم یو جوړ کالي وکړل او د نورو همکاریو په هیله باندې چې موږ سره نور هم لاس واړوي پوه شي چې موږ مخکې لاړ شو امجد خان درس کې مخکې لاړ شي پوه شي د ښار کار به نور نه کوو نور به خپل مکتب وایي پوه شي خپل درسونه به مخکې وړي او مننه کوم ته